Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel, dear students. امید ده چې ټول به ښه وئ. راځو نن ویډیو کې ټایپس آف آی وي فلویډز باندې خبرې کوو. تیره ویډیو کې موږ یو څه انټروډکشن کړی و، آی وي فلویډ هم څه در پیژندلی و، باډي فلویډز باندې هم خبرې کړې وې. دغه ویډیو کې موږ په دې باندې بحث کوو چې کوم آی وي میعات موږ ناروغانو ته ورکوو دا په څو ډوله دي. موږ څومره آی وي میعات چې لرو لکه نارمل سلاین دا، رینګرلیکټیټ دا، مانیټول دا، डी एन एस دی او آیسولایټس وغیره چې دي او البومین وغیره، دا آی وي فلویډز دي، آی وي میعات دي چې موږ یې ناروغانو ته د اړتیا په وخت کې تطبیق کوو ورکوو. دغه آی وي میعات موږ په دوو ډلو ویشو، یو ته وایي کرسټلایډز او بلې ته یې وایي کالایډز. دغه ویډیو کې به موږ کرسټلایډز فلویډ باندې خبرې وکړو. یعنی آی وي میعات په دوه ډوله شول. کوم میعات چې موږ ناروغانو ته د ورید له لارې ورکوو دا میعات په دوه ډوله دي، یو ته یې وایي کرسټلایډز، بل ته وایي کالایډز. اول راځو کرسټلایډز فلویډز باندې خبرې کوو. دا کوم ډول میعات دی؟ مخکې له دې چې زه کرسټلایډ باندې ډیټیل سره وغږیږم، جسټ فار انډرسټینډینګ د پوهېدلو لپاره زه یو اګزامپل سره کرسټلایډ فلویډز در پیژنم. که زه یو لوښی راواخلم او په دې لوښي کې اوبه واچوم او په دې اوبو کې بیا سوډیم کلورایډ ور واچوم، پوټاشیم پکې ور واچوم، دا پکې حل کم، نو دې نه به یو محلول جوړ شي، یو سلوشن به جوړ شي. دې سلوشن ته کرسټلایډ فلویډ وایي، دې مایع ته کرسټلایډ فلویډ وایي. جسٹ فار انډرسټینډینګ دغه اگزامپل و. These are the IV fluid. Crystallite fluid کوم میعات دی؟ دا IV fluid دی، IV میعات دی which mostly contain چې جوړ وي له اوبو نه، واټر پلس الکترولایټ. هغه میعات چې جوړ وي له اوبو او الکترولایټ نه، داسې محلول ته، داسې سلوشن ته موږ، داسې مایع ته موږ کرسټلایډ فلویډ وایو چې پکې دوه شیان وي، یو پکې وي اوبه، بل پکې وي الکترولایټس. الکترولایټس معنا لکه سوډیم، پوټاشیم، مګنیزیم، کلسیم، کلورین وغیره، دي ټولو ته موږ په مجموع کې الکترولایټس وایو. نو کله چې اوبه او دا ټول الکترولایټس پکې وي، سوډیم پکې وي، کلورین وغیره پکې وي، د دې نه چې کوم سلوشن جوړیږي، کوم محلول جوړیږي، هغې ته به موږ کرسټلایډ فلویډ وایو. خو مهمه خبره دا ده چې دا اوبه به کومې اوبه وي؟ دا اوبه به هغه سمپل اوبه نه وي کوم چې موږ تاسې روزمره استعمالوو هره ورځ څښلو لپاره، وینځلو لپاره. دا به ډسټلډ واټر وي، های کوالټي ډسټلډ واټر به وي، یعنی پیوریفاید شوي وي، دا به صفا شوي وي، دا به فلتر شوي وي. ډسټل واټر په اسانه کلمه کې مطلب دا دی چې دا به یوازې H2O وي، دوه هایډروجن او یو اکسیجن به وي. د دې نه ما سوا به په دې کې هېڅ شی هم نه وي، هغه طبیعي نیچرل چې کوم منرالونه په دې کې موجود وي هغه به هم ورنه موږ فلتر کړي وي، باسلی به وي، کنټامینیشن به نه وي پکې. نو دا به ډسټلډ واټر وي. نو کله چې ته ډسټل واټر کې الکترولایټ حل کې، سوډیم کلورایډ حل کې، پوټاشیم پکې ور واچوئ، مګنیزیم وغیره پکې ور واچوئ، د دې نه چې کوم محلول جوړیږي هغې ته به کرسټلایډ فلویډ وایي. نو کرسټلایډ فلویډز کې دوه شیان شول، یو اوبه شوې، یو الکترولایټ شول. اوبه به ډسټلډ واټر وي، های کوالټي پیوریفاید واټر به وي، فلتر شوي اوبه به وي چې یوازې له H2O نه جوړ وي، نور هېڅ شی هم پکې نه وي موجود. کوم کرسټلایډ فلویډ چې موږ لرو دا په درې ډوله دي. یو ته وایي هایپرټونیک سلوشن، دویم ته وایي هایپوټونیک سلوشن، دریم ته وایي آیزوټونیک سلوشن. اول راځم هایپرټونیک سلوشن ته. ډیر سمپل ډیفینیشن مې لیکلی ده، a solution that has higher concentration of electrolytes is compared with body plasma. a solution یو داسې محلول that has higher concentration of electrolytes چې پکې د الکترولایټونو غلظت زیات وي، is compared with body plasma نسبت ستا د وجود په پلازما کې چې کوم الکترولایټونه دي هغې په نسبت، د هغې غلظت په نسبت په دغه محلول کې د الکترولایټونو غلظت چې زیات وي، داسې محلول ته موږ هایپرټونیک سلوشن وایو. د دې به زه اګزامپل یو څه داسې واخلم چې ښه پرې پوه شئ. که زه ووایم چې هایپرټونیک سلاین دی، انفیوژن دی، میعات دی، موږ یې ناروغانو ته ورکوو، نوم یې ورته لیکلی ده هایپرټونیک سلاین، 3% یا 5%. دې باندې به سلاین انفیوژن کې بیل خبرې کوم، صرف د مثال لپاره ده چې هایپرټونیک معنا څه ده. دې دا معنا ده چې که زه دا یو ډراپ راواخلم چې پښتو کې ورته موږ ډراپ وایي، ورته سیروم په نوم باندې هم یادیږي، دا انفیوژن ده، دا میعات دی او دا جوړ دی له اوبو نه پلس سوډیم کلورایډ نه. اوس سوډیم کلورایډ غلظت
په دې محلول کې تقریبا 1514 ته، د کلورینو غلظت هم 1514 ته. نو 1514 ملي ایکویلنٹ پر لیټر مو سوډیم راخستی، 1514 ملي ایکویلنٹ پر لیټر مو سوډیم کلورین راخستی دا مو حل کړی دا په اوبو کې. د دې نه مو یو محلول جوړ کړی، دغه محلول ته زه اوس وایم چې دا هایپرټونیک سلاین ده. ولې ورته هایپرټونیک سلاین وایم؟ ځکه ورته وایم چې په دغه محلول کې د الکترولایټونو غلظت یعنی د سوډیم او د کلورین غلظت زیات دی نسبت هغه الکترولایټونو ته، هغه سوډیم کلورایډ غلظت ده کوم چې په پلازما کې دی. دا رګ دی، په رګونو کې وینه وي، وینه کې یو برخه پلازما وي. اوس په دې پلازما کې سوډیم شته. په زموږ وجود کې په پلازما کې د سوډیم غلظت تر 145 ملي ایکویلنٹ پر لیټر پورې دی، د کلورینو غلظت 106 ملي ایکویلنٹ پر لیټر پورې دی. نو په پلازما کې د سوډیم کلورایډ غلظت 145 او 106 شه، او په دغه محلول کې چې ته آی وي او ناروغ ته ورکوي، که په دې محلول کې د الکترولایټونو غلظت نسبت پلازما کې د الکترولایټونو غلظت ته زیات و، داسې محلول ته به موږ وایو هایپرټونیک سلوشن. دلته په دې محلول کې سوډیم کلورایډ غلظت 1514 ملي ایکویلنٹ پر لیټر په اندازه باندې دی، او دلته په وینه کې پلازما کې د سوډیم کلورایډ غلظت 145 او 106 دی. نو حتما د دې سوډیم کلورایډ غلظت چې پلازما کې دی کم دی، او دغه سوډیم کلورایډ غلظت چې محلول مونږ جوړ کړی دا د باندې په کلینیک کې په ډراپ کې لرو، په انفیوژن کې لرو، په سیروم کې لرو، د هغې غلظت زیات دی. نو داسې محلول ته بیا مونږ وایو هایپرټونیک سلوشن ورته وایي. دلته ما مثال سلاین کې اخیستی ده، نو هایپرټونیک سلاین به وي. نو خلاصې داسې زده کوئ. که دې ډایګرام ته تاسې وګورئ، په دې ډایګرام کې ما یو شخص رسم کړی ده، دلته مې یو ډراپ رسم کړی ده، یو سیروم مې رسم ده، یو انفیوژن ده، مایعات دي. دغه مایعاتو کې اوبه ده او اوبو کې حل شوي الکترولایټونه دي. دلته په وجود کې باډي فلویډ دی، اوبه ده، او په اوبو کې الکترولایټس، یعنې دلته هم اوبه او الکترولایټس ده په دې شخص جسم کې دننه، او دلته هم په دې ډراپ کې هم اوبه او الکترولایټس دي. اوس به غلظت ته ګورو. که چیرته په دې سیروم کې د الکترولایټونو غلظت زیات وي نسبت هغه الکترولایټونو ته کوم چې ستا په وجود کې دي، داسې محلول ته به زه نوم ورکړم هایپرټونیک سلوشن، یعنې زیاته ټونیسیټي لري، غلیظ دی، ټینګ دی. هایپر معنی زیات. انشاءالله پوه شوي به وای. د کرسټلایډ فلویډ دویم ډول چې دی هغې ته وایي هایپوټونیک سلوشن. A solution that has lower concentration of electrolytes is compared with body plasma. داسې محلول چې پکې د الکترولایټونو غلظت کم وي as compared with body plasma، کله چې ته د خپل د وجود پلازما کې له الکترولایټونو سره مقایسه کړې، نو د محلول کې به الکترولایټس کم وي نسبت ستا وجود ته. د دې مثال ما اخیستی ده 0.45% سلاین. انشاءالله دې باندې به بیا نیکسټ ویډیو کې جدا غږیږو چې 3% سلاین څه ته وایي، 0.45% سلاین څه ته وایي. نو د هایپوټونیک سلوشن مثال ما اخیستی ده 0.45% سلاین. دا هایپوټونیک سلاین ده چې ما ورته لیکلي 0.45% سلاین. دې ته موږ بل نوم اخلو هاف نارمل سلاین نه هم وایو. دا اوس ولې هایپوټونیک سلوشن ده؟ دا ځکه هایپوټونیک سلوشن ده. دلته که تاسې وګورئ دا ډراپ دی، انفیوژن دی، مایعات دي. په دې مایعاتو کې دوه شیان دي، یو پکې اوبه ده، بل پکې سوډیم کلورایډ دی. په دې اوبو کې چې کوم سوډیم کلورایډ حل شوی ده هغې کې د سوډیم غلظت اووه دی، د کلورین غلظت هم اووه دی. او که ته راشې دلته دا مریض دی، د مریض رګ دی، رګ کې وینه ده، وینه کې بیا پلازما ده. د مریض په پلازما کې د سوډیم غلظت 145 پورې دی، د کلورین غلظت 106 پورې دی. اوس په دې شخص کې پلازما کې د الکترولایټو غلظت زیات دی نسبت هغه انفیوژن ته، هغه مایع ته، هغه سلوشن ته کوم چې تا د باندې جوړ کړی ده او ناروغ ته یې ورکوي. په هغې کې د سوډیم کلورایډ غلظت اووه په اندازه باندې دی. نو په دې محلول کې د سوډیم کلورایډ غلظت کم شو، په دې داخل جسم کې په پلازما کې د الکترولایټونو غلظت، د سوډیم کلورایډ غلظت زیات شو، نو داسې محلول ته موږ بیا نوم ورکوو هایپوټونیک سلوشن، یعنې دا رقیق دی. په دې کې د الکترولایټونو غلظت کم دی نسبت د الکترولایټونو غلظت ته کوم چې په پلازما کې موجود دی. نو داسې سلوشن ته موږ هایپوټونیک سلوشن وایو چې پکې د الکترولایټونو غلظت نسبت د پلازما کې الکترولایټونو غلظت ته کم وي، یعنې دا به رقیق وي، دا به یو ړنګ محلول وي. دې ډول سلوشن ته موږ هایپوټونیک سلوشن وایو.
کلم چې نیکسټ ویډیو کې د هایپرټونیک او د هایپرټونیک سلاین یا انفیوژنو یا کرسټلایډ فلویډز او کلینیکل یوز باندې غږیږم، نو هلته به درته دا موضوع ډیره خوندوره شي. نو ما د کرسټلایډز دوه ډولونه درته تشریح کړل چې یو هایپرټونیک سولوشن شو، یو هایپرټونیک سولوشن. هایپرټونیک کې لوړ غلظت لري نسبت پلازما کې د الکترونونو غلظت ته، هایپرټونیک کې بیا کم غلظت لري نسبت د پلازما کې د الکترونونو غلظت ته. زم د کرسټلایډ فلویډز دریم ډول باندې خبرې کوم. دریم ډول دی آیسوټونیک سولوشن. آیسو معنا سیم، الته هایپو معنا کم و، هایپر معنا زیات و، آیسو معنا سیم. آیزوټونیک سولوشن یا ایزوټونیک محلول. A solution that has similar concentration of electrolytes is compared with body plasma. داسې محلول چې پکې د الکترولایټونو غلظت تقریبا مساوي وي، تقریبا یو شی وي د الکترولایټونو غلظت دا کوم چې د وجود په پلازما کې وي. یعنی که چیرته پلازما کې د الکترولایټونو غلظت هغه مساوي وي، هغه محلول ته کوم چې تا د باندې جوړ کړی دا او ناروغانو ته یې استعمالوي، په هغې کې د الکترولایټونو غلظت سره یو شی وي تقریبا، دې ډول محلول ته موږ آیزوټونیک سولوشن وایو. د دې اگزامپل ما اخیستی دا 0.9% سلاین چې دا آیزوټونیک محلول دی. 0.9% سلاین ته بله کلمه موږ کارو نارمل سلاین. دا کلمه کلینیکي ډول باندې ډیره زیاته کارول کیږي. ډیری ناروغانو ته موږ په کلینیکونو کې نارمل سلاین استعمالو. نارمل سلاین ته موږ 0.9% سلاین هم وایو. دا ایزوټونیک محلول دی، یعنی دغه محلول کې هم اوبه دي او هم پکې سوډیم کلورایډ ده. اوس دې ته موږ ایزوټونیک محلول یا سولوشن نه ولې وایو؟ ځکه ورته وایو چې په دې نارمل سلاین کې د سوډیم غلظت تقریبا 145 دی او په پلازما کې په یو شخص کې وینه کې پلازما کې د سوډیم غلظت 145 دی. د کلورین غلظت په د نارمل سلاین کې 145 دی. په پلازما کې د کلورین غلظت 96 ملي ایکویلنټ پر لیټر دی. نو تقریبا په نارمل سلاین کې د سوډیم کلورایډ غلظت او په پلازما کې د سوډیم کلورایډ غلظت تقریبا سره مساوي دی، یو شی دی. دې ډول محلول ته بیا موږ ایزوټونیک سولوشن وایو چې دا کلینیکلی نارمل سلاین ډیر زیات استعمال لري، ډیر زیات کلینیکلی موږ ناروغانو ته د اړتیا په وخت کې استعمالو. ایزوټونیک سولوشن به دې ته وایي هغه محلول که دا اگزامپل سره پروف کم داسې به وایم دا شخص ته په دې شخص کې وینه شته، پلازما شته، په پلازما کې سوډیم 145 پورې دی، کلورین تقریبا 106 پورې دی، نارملی دومره دی. که زه دې باندې نه دې شخص ته مایعات ورکوم، آی وي فلویډ ورکوم او دا وي کرسټلایډز جوړ وي له اوبو الکترولایټس نه، او په دې الکترولایټس په دغه محلول کې د الکترولایټو غلظت او د شخص کې د الکترولایټونو غلظت تقریبا سره یو شی وي، دې محلول ته به ته نوم ورکوي آیزوټونیک سولوشن. که دلته زیات و دلته په دې باډي کې کم و بیا به ورته وایي هایپرټونیک سولوشن. که په دې محلول کې الکترولایټونو غلظت کم و باډي کې زیات و بیا به ورته وایي هایپرټونیک سولوشن. نو په لاندې ډول به داسې وایم چې آی وي مایعات موږ سره په دوه ډوله دي، یو کرسټلایډز مایعات دي، یو کولایډز مایعات دي. کرسټلایډ مایعات هغه مایعاتو ته وایي چې له اوبو او الکترولایټونو نه جوړ شوي وي. دا په درې ډوله شول، یو هایپرټونیک سولوشن، یو هایپوټونیک سولوشن، یو ایزوټونیک سولوشن. دویم ډول آی وي فلویډ چې موږ لرو هغې ته کولایډز وایي، کوم چې تاسو په د سکرین باندې سپیلنګ وینئ. کولایډز مایعات بیا داسې مایعات دي چې لوی یعنی لارج انسولبل مالیکولز پکې وي، لوی مالیکولونه پکې وي چې هغه نه حل کیدونکي وي، لارج هم وي انسولبل مالیکولونه هم لکه پروټینز. نو کولایډز کې پروټین وي، کرسټلایډز کې بیا اوبه او الکترولایټس وي. کولایډز کې پروټین موجود وي په انفیوژن کې هغه مایع کې، کرسټلایډ کې اوبه او مالګې وي، الکترولایټس وغیره پکې وي. دا یو فرق دی. بل فرق دا دی چې کولایډز اکثره قیمت وي، ارزان بیه نه دي. مثلا اوس البومین انفیوژن چې دی قیمت دی او کرسټلایډ بیا ارزانه دي. ښه را به شو کلم چې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې چلو کرسټلایډ فلویډز مطلب خو دا شه چې هغه مایعات چې اوبو له الکترولایټس نه جوړي دا کرسټلایډس دي. ته مثالونه وښیه کوم مایعات دي چې موږ یې په کلینیکونو کې، شفاخانو کې، آی سی یو کې مریضانو ته د اړتیا په وخت کې کاروو، هغه کرسټلایډز وي، یعنې د اوبو الکترولایټس نه جوړ شوي. دا مثالونه دي. نارمل سلاین نوم به تاسې اورېدلی دي، ته موږ کرسټلایډ فلویډ وایي ځکه نارمل سلاین کې سوډیم کلورایډ وي او اوبه وي. رینګر لیکټیټ ته هم موږ کرسټلایډ فلویډ وایي ځکه په دې کې الکترولایټس دي، اوبه دي، لیکټیټس
وغیره پکې دي. ډیکسټروزن واټر دی همدا رقم DNS چې ورته موږ وایو. مانیټول دی او ایزولایټ انفیوژن دی چې پیډیاټریک ګروپ خلکو ته ماشومانو ته موسټلی یوز کیږي استعمالیږي. موږ سره IV ټایپس اف IV فلویډ چې په دوه ډوله وو، یو کرسټلایډز فلویډ و یو هم کلایډ فلویډز وو.